کله چې جامد دارالعلوم دیوبند ته لاړم نږدې د دیوبند سره خنجران ګرځېدل، خوا مې بده سوه. نن په هند کې په دهلي کې یو جومات ته ډېر ښه جومات، سور جومات ورته وایي، ډېر خطرناکه جومات ته الله مو وروله. نو دې جومات ته چې زه اول وار لاړلم لوڅې ښځې کې ګرځېدې، بیا ملګري ته ویلې زه چې ځو بیا به بل وخت راسو. یې جمعې مانځه ته چې ورته راغللو، مولا چې خطبه ویلې نو یو طرف ته هم سیک ولاړو، بل طرف ته هم سیک ولاړو. مولا به چې ریز ورکړه لکه سننګسر کې دی چې کچالو ورکړی ریز یې ناخیست، لکه چې دې طرف ته دیم کافر ولاړي دې ته نو هغه به ریز واخلي، هغه مولا هغه به حق ویلی سي. ولې نن د هند مسلمانان چې د 300 میلیونو نه ډیر دي ولې په هند باندې حکمرانی نسی کولای؟ مؤمنان هم دي، عملونه صالح هم کوي. د 2 شیانو کمبودي لري. یوه کمبودي دا د اتحاد نه لرو موږ. کله چې یو مسلمان د جماعت دعوه و تبلیغ وي نو بیا وی لرې که دا تبلیغیان دي نه سړي زمن دي، چې بل سره کینی وی لرې که دا مدرسو مولیان دي دا هم د نه سړي زمن دي، چې بل سره کینی هغه وی پرېږده دا محسنین هم د سړي زمن نه دي، بل سره چې کینی وی پرېږده دا طالبان هم د وسلې والا دا هم د سړي زمن نه دي. نو سړي زمن بیا څوک دي؟ مونږ خپل مابین کې تبلیغیان او علما او مدرسو پوهنتون ولا جوړ یو، اتحاد لرو. پوهنتون مولا نه مني، مولا پوهنتون نه مني، مولا تبلیغی نه مني، تبلیغی مولا نه مني. او په دې خپل منځ کې مو ډب ډوب شروع کړی او ټول عمر مو په همدې باندې تېرېږي، او داسې سو او داسې سو.